خادم ورغږ کړو چې ای قتیبه بن مسلم د زرګونو مجاهدینو قومندان او سالارو قاضي طلب کړی. قتیبه د قاضي مجلس ته حاضر شو. یو لوی کاهن ور باندې عریضه کړې وه. قاضي کاهن ته وویل څه دعوه لرې ای د سمرقند اوسیدونکي یم. هغه ورته وویل دعوا مې دا ده چې قتیبه بغیر له دې چې موږ ته فرصت او وخت راکړي تر څو موږ د خپل ځان په اړه فیصله وکړو په ناڅاپي ډول د خپل لښکر او پوځ سره زموږ په ښار راننوت. قاضي قتیبه ته مخ ور واړو. قتیبه ته څه وایي د سمرقندي په خبره کې؟ قتیبه ورته وویل چې الحرب خدعه، جنگ دښمن ته چم ورکول دي. سمرقند لوی ښار دی او شاوخوا نور ښارونه هم دي. ټولو مقاومت وکړو، نه اسلام راوړو او نه یې جزیه قبوله کړه. قاضي ورته وویل تا هغوی اسلام او جزیې ته او یا جنگ ته د مخه راوبلل؟ قتیبه ورته وویل نه، ناڅاپه ورباندې ورغلو. قاضي ورته وویل قتیبه اقرار دې وکړو چې کله مدعي علیه اقرار وکړي محکمه پای ته رسیږي. ای قتیبه، الله جل شانه د دې امت نصرت په عدل او انصاف کولو باندې کړی دی. دا دین په قدر نه دی کامیاب شوی. بیا قاضي فیصله وکړه چې د مسلمانانو ټول لښکر دی له سمرقند خاورې څخه ووځي. یو د هم نه پاتې کیږي تر څو مسلمانان به خبر ورکړي چې دوی د خپل ځانونو په اړه تصمیم ونیسي او تیار شي چې یا خو اسلام قبول کړي یا جزیه او کننو جنگ ته دی تیار شي. د سمرقند قاهنانو هیڅ تصدیق د دې فیصلې نه کول او نه ګمان کول چې مسلمانان به داسې وکړي. خو یو څو ساعته وروسته د مسلمانانو قاضي او قومندان قتیبه او د مسلمانانو ټول لښکر د سمرقند نه له اسلامي بیرغ سره په سپیره ګردونو کې ووتل. د همدې ورځې لمر نه و ډوب شوی چې د سمرقند په کوڅو کې بغیر د ګردونو بل هیڅ نه لیدل کېده. د حیرانتیا خبره خدا وه چې په هر کور کې د مسلمانانو په وتلو جړا وه. یعنې د مسلمانانو خو اخلاق، عدل او انصاف، مینه او محبت د هغوی په زړونو کې ځای جوړ کړی و. بالاخره د سمرقند اوسیدونکي د هغه مشر کاهن سره یو ځای د مسلمانانو معسکر ته ورغله او کلمه شهادت یې وویل او ټول مسلمانان شول. پوهیږئ دا ثمره د څه وه؟ دا د مجاهدینو د کامل اطاعت او اخلاص وه. اطاعت کې هغه فواید او ګټې دي چې جلدونه کتابونه پرې لیکل کېدی شي او درک یې زموږ له اذهانو ډېر لوړ دي.